پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قرض به واپس ورکو نو دا غشتنه به ولا زیات ورکو. او دلته دا مسله یاده کې دا موږ بیان کړیم د عامو درسونو کې نورو کې چې قرض تاله څوک درکړي دله به حق واپس ورکړي کومې چې درکړی خو ته وله زیاتي ورکولی شي. د دې لپاره شرط دی. شرط دا دی چې دا به په عقد کې نه وي. دا نه چې زه تاله 10,000 روپۍ در کوم ته به 11,000 راکې. دا خو سود دی ښه صفا. خو تا ماله 10,000 روپۍ قرض راکړې کومه ورځ چې ما واپس درکولې ما 10,500 درکړې. دا یو زیاتي دې دپاره چې تا ما سره احسان کړی نو دا جایز دی، بلکې دا افضل دی، بلکې به دې الله ثواب ورکوي. خو د دې شرط نه دی تړلی شوی. ګورې دا ویلی شوي نه دي چې ته به ماله هدیې راکړې او ته به ماله تحفې راکړې او ته به ماله زیاتي پیسې راکړې. دا شرطونه پکې وتړلی شي